کې مفسدات او سلورم ته مکروهات. نو روا کارونه هم سلور قسمه شو، ناروا کارونه هم سلور قسمه شو. د دې هر یو د پاره شریعت کې ډیر زیات مثالونه دي او خاص کر په مانځ کې هم د دې لپاره خپل خپل امثله دي. خو تاسو د پوهې لپاره ما هغه ولني درسونو کې د دې چند مثالونه بیان کړیو چې درنه یاد اونوزي. روا کارونه چې څومره تکي یا به فرض وي یا به واجب وي یا به سنت وي یا به مستحب، د دینه بهر نه پاتې کی. نو که تاسو اسانه مثال یادوي نو د منځ په دغه رکعاتونو کې به مونږ دا سلور واړه قسمه پیژنو. نو د سحر 2 رکعاته، د ماسپخیم منځنی سلور رکعاته، د مازیګر سلور رکعاته، د ماخام 3 رکعاته او د ماخستن سلور رکعاته. دا ورکه څه شی دی؟ جواب راکړئ. دا ورکه فرض دی. د ماخستن د 3 رکعاته چې کم وتر کیږي نو دا ورکه څه شی دی؟ جواب راکړئ. دا واجب دی. د سحر د منځنه مخ کې 2 رکعاته سنت، د ماسپخیم د منځنه مخ کې سلور رکعاته او رستو 2 رکعاته دا سنت، او د ماخام د منځنه رستو 2 رکعاته سنت، د ماخستن د منځنه رستو 2 رکعاته سنت. دا ټول چې راغون کې نو دا 12 رکعاته دا ورکه څه جوړیږي؟ دا سنت. د مستحب مثال کې پیژنئ نو د مازیګر د منځنه مخ کې 4 رکعاته نفل کول دا مستحب. ډیر مثالونه دی اړ یو د پارشتا، خدای سو مثالونه مې درکړل چې تاسو نه ورک نشي او یاد درنه ونوځي. هر چې ناروا غیر مشروعات دي نو هغه هم 4 قسمه کړیو موږ: کفر، حرام، مفسدات په منځ کې او مکروهات. نو د کفر د پاره ډیر مثالونه دي، خو اسانه دار چې امنت بالله او د هغه ترجمه بخپل درس کې تاسو تراشي. مومن به په کوم شینو چې مونږه ایمان لرو دا غینه چې کوم سړی منکر شینو دا سړی کافر. لکه ایمان په خدای تعالی باندې، ایمان په فرشتو باندې، ایمان په کتابونو باندې، ایمان په رسولانو باندې علیهم السلام، او دارنګ ایمان په تقدیر د خیر او شر من الله باندې چې دا د الله د جانب نه تقدیر د خیر او شر، او دارنګ په بعث بعد الموت باندې په دې مونږه ایمان لرو. کله دین څوک منکر شي نو کافر دی او کفر شو. او د حرامو د پاره ډیر مثالونه دي. زنا حرام ده، غلا حرام ده، رشوت حرام دی، غیبت حرام دی، قتل حرام دی، سودخوري حرام ده. دا ټول عملی دا غټ غټ گناهونه دا محرمات او حرام دي. او مفسدات په مانځ کې خاص کر هر هغه کارونه چې د مانځنه بهر ته ترواوي او دنه په مانځ کې استعمال په ماتيږي، هغه مفسدات د مانځ شو. خپل درس کې براشي تفصیلی د مثال په تور خوراک او اسخاک د مانځنه بهر یو روا کار دی، او په مانځ کې کچاره چڼې د دانې نه زیات خوراکو کنو منځ ماتيږي، او یا یو ګټو بوس کړي نو منځ ماتيږي. او د مکروهاتم ډیر مثالونه په مانځ کې شته، او خاص کر سړی په مانځ ولاړوي او یو خوا بل خوا التفات او کتنه کوي، دا مکروه شو. نو خلاصه دا چې روا کارونه دا احکام د شریعت 2 قسمه شو: روا او ناروا. روا کارونه 4: فرض، واجب، سنت، مستحب. ناروا کارونه هم 4: حرام، کفر، حرام، مفسدات، مکروهات. دا خودت ان شاء الله یاد دی کنه. بیا مونږ رالو دې خبره ته چې دا فرض دا په 2 قسمه باندې دي. یو ته فرض عین او دویم ته فرض کفایي. فرض عین دا درس توقی دی، ګوره دا زه د اف ام صاحبان نارینه زنانه چې आवाज اوري غیر پر تکراروم، دا تاسو ته بار بار تکرار شوی دی. او د درس باندې یو ځل درته تیریږم، دا غینه بعد نن تاسو مشق او تمرین دی. تاسو به ما ته نن جوابونه راکوي چې چانه تاسو کوم نو ما ته باغه جواب راکړي. نو په غور سره ورته وک شي د سینه چی وای دا خو مونږ بار بار اوریدلې دی او دا زمونږ یاد دی. ترتیب کې بیا درنه غلطی راځي. دا فرض پرواو کې اول فرض دی دا 2 قسمه دي.
یو ته فرض عین ویل شي او دویم ته فرض کفایي. جواب راکې کم کم دي؟ فرض عین فرض کفایي. فرض عین فرض کفایي یو شخص هغه ادا نه کی نو د نورو کارونو په خلکو په کولو باندې د یو شخص غاړه نه خلاصيږي. لکه وختي منځونه کتا سو ټول منځ کوي او تاسو محله کې یو بل مازي نو تاسو په مانځه باندې د بینواز غاړه نه خلاصيږي. او دویم فرض کفایي دي. فرض کفایي هغه فریضه ده چې د محلې نه یو شخص یو کی نو د ټولو غاړه ور باندې خلاصيږي. داغي مثال لکه تبلیغ. تبلیغ فرض کفایي ده. په محله کې چې یو عالم دین تبلیغ کوي د ټولو خلکو غاړه په خلاصه ده. او کم سادهګان چې نر او خزه پسې کوتک راخسته دي چې ټول بوزي دا د دې کم فهمي ده. دا د ټولو خلکو فریضه نه ده. دا د علماو فریضه ده. او دا غي په کولو باندې تاسو غاړه خلاصيږي. او یا دا غي په مثال کې د جنازې منځ کله چې یو جنازه وشي د محلې نه سم مشران لاړ شي د نور ټولو غاړه ور باندې خلاصيږي. یا لکه دا طالب علمان چې بسترې را واخلې علم پسې روزي نو دا تاسو چې کم راغون یې د مانځه احکام یادوي یا د فم په ذریعہ څو کاواز اوري او دې تکینی نو دی انداز کې علم حاصلول دا فرض دی پر نارینه او زنانه باندې. طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا علم طلب فرض دی په هر نارینه او زنانه باندې. ناغه فرض دغه علم دی چې دا تاسو ورته راغون شوی چې د مانځه احکام یادوي د روزي احکام د بنا د اسلام احکام یادوي. دا فرض دی فرض عین. دا په هر یو باندې دی. کله تاسو ناسي فرضی ذمہ ساقطوي او تاسو کې سلطانی هغه نه راغلي نو تاسو په وجه باندې راغي غاړه نه خلاصيږي. هغه ته هم پکار دی چې دغه فرضی ذمہ د غاړې نه ساقطه کی او د مانځه احکام پیژندل په د فرض دی د آیات کی. یو د دین زیات علم حاصلول چې هغه ته تفقه فی الدین وای یعنی په دین کې غټ مفتی او غټ مولا ځان نه جوړول دا به فرض عین نه دی. دا فرض کفایي دی. هغه که یو شخص د محلې نه وکړ نو نور غاړه په خلاصيږي. نو خلاصه دا چې احکام د شریعت دوه قسمه روا او ناروا. روا څلور قسمه اول ورنه فرض. دغه فرض په دوه قسمه فرض عین فرض کفایي. اوس به مانځه تراشو. په مانځه کې چې کم فرضونه دي یا واجبات دي یا سنن یا مستحبات دي ترتیب وار به موږ داغه درس ورکو او هغه به یادو. اول ورنه ضرور شی په مانځه کې فرضونه پیژندل دي. نو تاسو ته ماویلو چې په مانځه کې کم فرضونه دي دوه قسمه دي. یو ته شرط وایي دویم ته رکن وایي. شرط د مانځه فرضونو توایي چې د مانځه نه بهر وي. جامع پاکواله د زی پاکواله او د ځان پاکواله قبله ته مخامخ درېدل او داس کول دا ټول فرضونه دي. ترتیب به خپل راشي درسونو کې چې د مانځنه بهر کم فرضونه دي یعنی موقوف علی خارجي د شی ته شرط وی علما به پويږي هغه شی چې دا غینه بغیر ستامونز نه کیږي هغه فرض دي او د مانځنه بهر دي دې ته شرط وی. او رکن هغه فرضونو توای چې کم په مانځه کې دنه فرضونه دي او موقوف علی دي. شرطونه او رکنونه د مانځه ټول چې تاسو راغون کای نو تاسو وای چې د مانځه ټول فرضونه سودی تاسو ته ماویلو سوارلس دی درلس مشهور دی سوارلسم چې هغه ټیم راشي ان شاء الله بیا بس تاسو دماغ په خلاصو. نو سوارلس فرضونه د مانځه شو. د مانځه اولنې شرط او اولنې فرض هغه څه شی دی او دست. نو دا داسه د پاره چې دا د مانځه د پاره اول شرط او اول فریضه ده. د دې او داسه د پاره په خپل فرضونه هم شته سنتونه هم شته مستحبات هم شته. او کله چې انسان عاجز وي دا او داسه د پاره نائب مناب هم شته چې هغه ته قائم مقام وي تیمم.
نو دا اوداسه د پاره څو فرضونه دي؟ جواب راکړه. دا اوداسه څلور فرضونه دي. اول فرض دا اوداسه مخ وینځل، یو کرته د مخ وینځل دا فرض، درې کرته وینځلې سنت دی برستو راشي. د مخ اندازه څومره ده؟ د سر د تندي د ویختانو شین کېدل چې کم زینه دي، د ویختانو د زینه شروع تر لاندې د زنې پورې دا د مخو ګدواله دی، او د نرمۍ د غوږ نه تر بلې نرمۍ د غوږه پورې دا د مخ سور دی. د دې غیر چا پیره چې څومره دی دا مخ دی، د دې وینځل په اوداسه کې فرض دي. که په دې ټول مخ کې د انسان نه د ستنې د سر عمره یو ځای اوچ پاتې شه نو دغه انسان فرض نه دی شوی، او چې فرض نه دی شوی نو اودس نه دی شوی، او اودس د مانځه لپاره فرض دی نو منظم نه دی شوی. دویم فرض د اوداسه لپاره هغه لاسونه انځل دي تر سنگلو پورې، خو سنگلی به ورکی وینځي نو یو کرته انځل فرض دي، او تکرار درې کرته سنت دی رستو براش. خو دغه سنگلو پوری لاسونه انځل پدې کې به انسان نه دستنه د سر عمر اوج زوم نه پاتې کیږي. اکثر خلک او خاص کر په ژمي کې چې جلتی وکي نو داغه نه سنگلی کې دا کم جوړ چې کم دی دا کنده پاتې کیږي، او د سنگلی دا اډو کې چې کم دی د انځل په انسان باندې فرض دي چې دا به وینځي، دا به په لوندوالي کې داخلي. او دریم فرض د اوداسه د پاره د څلورمې حصې د سر مسح ده. ټول سر مسح کول سنت، څلورمې حصه د سر مسح کول چې کم دی دا فرض. دلایل زه اوس نه چیړم چې دا څه دلایل دي یا څه، ځکه تاسو عوام ټول دلایل یادول نه شي. ان شاء الله چې یو ځل د احکامات مونږ یاد کړل نو بیا د هغه په آخر کې به زستاسو د اودس او استاسو د منځ چې کوم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قران کریم او د احادیثو نه راستل دي او عوامو ته اسانه کړل دي، او زه د هغه ترجمان ام تاسو ته پښتو کې ترجمه کوم. دا به زه تاسو ته یو څو هفتو کې یو څو درسونو کې د احادیثو ترجمه درته وکړم چې دا ټول د احادیثو نه ثابت منځ دي، او پدې کې د حدیث او د قران ذره خلاف هم نشته دي، او هغه مونږ ته فقط ترجمه کړي او اسانه کړي. خو که زه اوس په دلایلو کې شروع کیږم نو تاسو نه احکامات پاتې کیږي. ندریمه فریضه د سر د څلورمې حصې مسح شو. څلورمه فریضه د اوداسه خپې انځل دي تر ګټکو پورې چې ګټکې به ورکې هم انځي. کدا د کوم انسان نه پکې لږ ځای اوچ پاتې شي نو دغه سړی اودس نه کیږي. نو څلور فرضونه د اوداسه شو. اوس دا مسله دویمه درجه کې واجب دي. تاسو جواب راکړئ چې په اوداسه کې څو واجبات دي؟ نو په اوداسه کې واجبات نشته. که چا در باندې اعتراض کوي چې د اوداسه واجبات څو دي، وایي وروره په اوداسه کې واجب نشته. او راشه سنت ته په اوداسه کې چې سنن او مستحبات دي نو دا اولس یا تلس ما تاسو ته تفصیلی بیان کړیو. اوسې چې زه تکراروم فقط داغه صاحبانو د پاره چې هغه د اف ام په ذریعہ زمونږ आवाज اوري او تاسو د پاره یو تمرین شکل جوړ شي. اول سنت د اوداسه د پاره د استنجا نه مخکې ورستو لاسونه انځل دي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم یو کس تاسو چې د خوب نه را بیدار شي نو دار خپل لاسونه وینځي. ولی ویلا یدری اين باتت یده، د انسان پدی پویږي نه چې د لاس شپه چرته تیر کړی ده. اسینا چې دا شخص احتلام او شیطان غلولی او د لاس په داسې یو ځبانې پروت وي چې دا په نطفه باندې ګنده شوی، او دا راجح قول دی چې نطفه د انسان دا مردار او نجسه ده، انځلې ضروری دي. نو اسنه چې لاسي ګندوي هغه ګندلا ثبوت کوز نه کی، نور یو بدن سره خراب نه کی. نو اول بده لاسینځي د استنجا نه وړاندې هم او د استنجا نه وروسته هم کچارندام شروع کیم دا بوینځي. دویم سنت دا اوداسه د پاره استنجا ده، او د استنجا د پاره تفصیل ما تاسو ته کړو. کله انسان په ځان باندې دا ګمان وي چې دا سپینو زرو د روپۍ په شکل یا د ورغوي اندازا په انسان د ستونه لګیدلی زیاده وغیرہ
د سره دا خطر ده چې زب ګندای ما پلید بیم، نو بیا دا استنجا فرض ده په انسان باندې. او کده ځان په یوسیز باندې پاک کړو خو ګماني دا چې سنا څه پلیتی برابر نیوي، نو بیا استنجا سنت. او کم انسان چې ځان پورا پاک کړی دی، 3 کانی استعمال کړی دي، یا نن سبا کاغذ استعمالیږي، خو ځان خصفا کړی دی او په ځان د پلیتی ګمان نشتا، او داغه د پاسه دی په وبو استنجا کوي وبو باندې، نو بیا د استنجا مستحب. نو دویم سنت دا او داسه د پاره هغه استنجا شو. او دریم سنت دا او داسه د پاره هغه نیت کول دي. دا کم د او داسان دامونه چې توینځي، نو دا به داسې نه وي چې په یو پل باندې تر روانې او کم مرګري کې نسین ته ډوپه کړی دی کې درکړې د نیر ته غورځېدلې، نو چې نیر کې ډوپه شوې لاسونه دې لام د شوخ په دې لام دې شوې مخ دې لون، نو په کار دار چې ستا خوار څه شوی دی او داس دیو شي، خو ستا ورکې نیت نشتا، دا خو ته بل چا ډوپه کړی. نو دا څه د پاره دا نیت کول چې کم دی دا سنت دی، دا یو ضروري سیز دی چې انسان چې دا کم او داس کوي نو دا به د پاکوالی د پاره کوي چې ماته په منځ رواشي. او نیت زړه پورې تړلې خبر ده، دا مونږ او تاسو چې را روان شو د کور نو بمبي تکینو همدغه نیت دی. سلورم سنت او داسه د پاره بسم الله الرحمن الرحیم ویل دي. او دا بسم الله الرحمن الرحیم متعلق دا سنت مؤکد دي، او دې ته بعضو مستحب ویل دي، خراجه دا چې دا سنت. او ډیر عوام خواص دینا بسم الله پاتې کیږي. حدیث مبارک کې راځي لا وضوء لمن لم يصم، چا چې بسم الله الرحمن الرحیم نو ویل نو دغه انسان دا او دس چې کم دی کامل نه دی، دا ناقص او دس، دا پورا او دس نه دی. او یقینا چې سنت د چانه پاتې کیږي نو هغه شی کمزوري کیږي او ناقص کیږي. که انسان کمال ته ځان رسي نو هغه به سنتونو سره هغه کار کوي. نو سلورم سنت دو داسه د پاره بسم الله الرحمن الرحیم ویل دي. او پنځم سنت دو داسه د پاره مزمزه ده، یعنی غرغړه کول، خلی توبه چول. او شپږم سنت دو داسه د پاره مسواک دی، چې کله دې غرغړه کوي نو دته پکار دی چې دې مسواک وهي. حدیث مبارک کې راځي چې زما په امتیانو باندې درندې ده نه، لولا یشق علی امتی لامرتهم بالسواک، کزما په امتیانو درنه نه پریوته نو ما بدی مامور ګرځولي او په مسواک باندې، یعنی دا مسواک به بیا په امتیانو باندې واجب ګرځیدلی. دا غټینګار ته اشاره کوي. او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به مسواک دومره خوخو چې هغه مبارک به پوداسه کې مسواک واه، او چې دا غینه به کله راپورته شو کله ناکله به چې مانزه ته روانوم خلک به مسواک واه. او کم شخص چې هغه د غاخونو د وینې کېدو خطر ور سره نه وي او مانزه ته راځي په غاخ کې مسواک وایي، دا هم څه ناروا کار نه دی، بهترین کار دی، صحابه کرامو عمل دی، کولی شي. او دا خبره چې دا مسواک دا د سنت دی کدا د مانزه سنت دی کدا یو مستقل سنت دی، دي کې علما لوی اختلافات کوي، تاسو ذهن هغه نه برداشت کوي. بعضی علما وایي چې دا د داسه د پر سنت، بعضی مذهبونه داسې دي چې دا د مانزه د پر سنت دي. قیس بن الله پانی پتی رحمت الله علیه تفسیر مظهری کې وایي چې دا مسواک یو مستقل سنت دی. کسو کو دس کې مسواک به وਹੀ، کسو مون ترازی مسواک وਹੀ مودي وਹੀ، خو چې د غاخونو د وینې کېدو خطر ور سره نه و. کسو کسه پلار باندې ګرځيږي مسواک وਹੀ نو هم ورته رب کریم اجر ور کوي. نو بل سنت هغه مسواک شو. اوم سنت دا داسه د پاره استنشاق. استنشاق معنا پوزه تر وکول، خلاغي طریقه بداوي چې واځي پښلپ نه کیږي بلکې په ورغوي کې بوبو واچې پوزه بزان ترا کاږي تر څو چې ستاره دماغ ور باندې ترخش. اور هغه فواید هم تاسو ته بیان کړیو چې استنشاق یو بهترین کار دی. او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره پاسه 1400 کال وړاندې امت ته دا خودلی دي چې تاسو پوزو ته چوبا چوي نو راکاږي. او د دنیا ډاکټران
اوس خبرېږي 15 کاله وړاندې په روسیه کې یو ډاکټر او هغه ډاکټر چې ایمان وروړو نو د ایمان دراوړو سبب یې څه ګرځېدلی تاسو ته ما دا واقعه بیان کړې وه وجه دا وه چې په روسیه کې یو مرض ګډ شو چې د روسیانو په دې دماغو کې به یو چینجی شکل یا جراثیم پیدا کېدل اب دماغو ته رسېدو انسان نه به لیونی جوړېده ډاکټرانو چې تلاش وکړه بغیر د یخو اوبو نه د هغې چینجي دپاره بل علاج نه و چې سهار یا ماښام به چاپوزو ته اوبه واچولې او هغې ته به څه اوبه ورلې جراثیم به ختمېدل نو 1400 کاله بعد د دنیا ډاکټران دی ډاکټرۍ حکیمۍ ته رسېږي دی روسي ډاکټر چې کله کتابونه د شریعت مطالعه کړل چې 1400 کاله وړاندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو ته دا ټریننګ ورکړی دی چې تاسو په اوداسه کې پوزو ته اوبه اچوئ نو دی د دینه متاثر شو دی خو ډاکټر و چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ سره سره د هوښیارتیا او د کمال عقل سره سره د جهانی شخصیت سره سره هغه مبارک یو لوی ډاکټر هم تیر شوی دی وګوره دومره پوه سړی دومره کلونه وړاندې دی دومره په ډاکټرۍ کې ماهر نو هغه ایمان راوړو په ایمان مشرف ټول وایي سبحان الله کما خبره به چې د خوشحالۍ او د فخر وه صحابه کرامو به چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه واورېده نو هغې به ټولو څه ویل سبحان الله د تاسو مو وایي سبحان الله یو خو په دې سره بهر چې څومره صاحبان आवाज اوري که نه چې دوستان دي نو هغې خوشحالېږي چې مولانا صاحب ته په درس کې ډېر لویه جمع ناسته ده او چې دشمنان دي نو د هغې پې زړونه چوي چې هلکه دا ناشنا کار دی ته وګوره په دې سخته یخنۍ کې نوجوانان او هلکان په چوکونو کې ګپونه لګوي او دې مولانا ته چې کوم دی جومات ډک دی نو چې تاسو आवाज راکئ نو ستاسو आवाज به په FM باندې په جذباتو سره وځي په شوق سره आवाज جواب راکئ سبحان الله جزاک الله اوس خلکو ته پته ولګېده چې دا خوناباد دا دارالاحناف دا محبوبې ډېری او خاص کر د چم ګاون خلک څومره مینهناک خلک دي او څومره جذبات د دین ورکی دي نو اوم سنت هغه استنشاق شو پوزو ته اوبه اچول شو او داوم تاسو ته ما واقعه بیان کړې وه چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په هر عمل کې وجیب کمال وي یو طرف ته خو سنت دی موتا ته رب کریم اجر راکړي بل طرف ته پاره کې د عقل انتها وي ایک یو ډېره ښکلې فایده وي لکه تاسو ته دا واقعه ما د ابو الحسن النوری رحمت الله علیه واقعه بیان کړې وه چې د مبارک یو بزرګوار شخصیت وي ولی الله بزرګ انسانو او اکثر د پیرانو مبارکانو سره دا نام نهاد مولیان اکثر چې عقاید خرابي دا وسوران وي مخالف ور سره د بل چا مخالفت به دومره نه کوي څومره مخالفت چې د پیرانو مبارکانو کوي ځکه دا د انګریزانو جاسوسانی او پیران مبارکان هغه خلک دي چې هغې خلکو ته د شریعت تلقینات کوي او خلک په شریعت باندې برابرای نو د بيدینه مولا نه خبردای چې هغه باول اعتراض په پیر باندې کوي او د پیرانو چې څومره خلک مخالف دي نو دغه سړی په خپل ایمان ویریږي امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء علوم الدین کې دا ذکر کړی دی چې کم خلک په صوفیو اعتراض کوي صوفیه کرام او پیران مبارکانو سره مخالفت لري نو مخالفت د پیرانو د صوفیو ډیر نقصانونه لري خو لوی نقصان ادارې چې دا انسان د دنیا نزي خدای تعالی به داسې اسباب ورته جوړ کړي چې دی به د دنیا نه بيدین او کافر زي مرتد کیږي به ټول وایي العیاذ بالله او بیا فرمایي چې کم شخص د صوفیو د پیرانو مبارکانو معتقد دي کم چې شریعت موافق پیران دي د شریعت خلاف نه کله شریعت خلافی داغي خو منګه مخالف یو شریعت موافق پیران مریدانو تم د شریعت تلقین ورکي او خپلهم په شریعت برابر وي دغه پیرانو ته چې څوک معتقد وي او د دې سره محبت لري د دې سره تعلق لري د امام غزالی رحمت الله علیه علوم الدین کې وایي چې د دې ډېرې فائدې دي خو یو لویه فائده دا ده چې دا انسان به د دنیا نه بدبخت نه ځي او دا به خدای تعالی په نیکبختو کې د دنیا نه تیروي شوق سره جواب راکړي سبحان الله نو
هغه ابو الحسن نوري رحمت الله علیه ته علما راغون شول چې موږ زوره دنه یو مسلې ته پوس کو او چې راګیر مو کنو بیا به د علاقې نه وشړو. نو ډېر علما ورته راغون شول. ابو الحسن نوري رحمت الله علیه ته کېنستل، وی موږ د یو مسلې ته پوس کو، که جواب دراکه خلګنی بیا به د علاقه پرې دی د لنګر به موږ ته پرې دی دربار. هغه ورته وی چې زه خو مولانا یم، تاسو مفتیان او مولیان په کار زه تاسو نه تاسو کم. وینا نه باندې ما جوړاو بس تاسو به من کو. وی وکاینو ویدار ته وایا چې رتبه د فرض مخکره کړه سنت او د فرض مخکره. وی هر کله چې د فرض رتبه په سنت مقدمه ده، نو سړی چې او داس کینو په اوداسه کې داخله انزل یا لاس انزل خله انزل پوزا تر وکول دا خو سنت دی. یو مخ انزل لاسونه او سر مسوخ په دا خو فرض دی. نو پکار داو چې اول سړی مخ انزلې اولی په فرض شروع کوله، ولی په اوداسه کې دا سنت باندې شروع مخ کې شوی د په فرض باندې. ابو الحسن نوري رحمت الله علیه داسي مراقبه شو، وی یو منټ ماته انتظار وکي. پیران مبارکان یو خپل علم لري او پیران مبارکان ته رب کریم داسي کمال ور کړی چې د دنیا مولیان هغه سره غږیدې هم نشي. انذری مولا صاحب رحمت الله علیه تاسو ته معروف شخصیت د تاسو په علاقه تیر دی. هغه دربار ته سمولیان راغلیو او دا شیخانو مونږ ته قصې کړې دي. انذری مولا صاحب رحمت الله علیه ورته ویلي وی دا تشپا ورکې خروټي په خوري سار د مانځنه بعد به دې سره مناظره وکم. مناظرې ته راغلیو نو د سحر مانځه ته چراغ نو انذری مولا صاحب رحمت الله علیه هغه مولا لوی مناظر چې دوی کې سوکو وی جمع توړن نشه ای جمع تمخ کې کا در شاد اخوان سلبی توجه ورته وکړه. پیرانو مبارکانو سره سلور قسمه توجه دي. یو قسم داسې توجه چې درته وای کړه تا کې لګ لګ ایمانو نو استاد سینې نه بار څخه ختم کی کمولا یمی بدر نه جوړ کې دلایل بدر نه ورک شي بیا خبره و بیان شي کول. نو دا سلبی توجه چې ورته وکړه نو مولانا ټول قران چې یادو دغه ټیم کې ته یاد وو سوچ کو نو بس اخر کې په قل اعوذ برب الناس شروع. نو سنتم دې پاتې شو ځکه سار منځوګت کول پکاري د لندو او بل هغه پسې اوس بل صورت وونه چې د لستلې په دویم رکعت کې ممدا صورت وی او چې سلام یې وګرځاو انذری مولا صاحب رحمت الله علیه نه معافي وغوښته وی چې زمنګ په دل کې ډیر څو خو بس هغه حل شو. ناغه مراقبه شو ابو الحسن نوري رحمت الله علیه. یاره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډیر غیرتی دی او بعد الوفات هم ډیر کرامات لري کنه. ناغه مبارکل ته په قبر کې خبر شو سبحان الله چې زما یو مقلد او زما یو مذهبي او یو نیک سړی یو بزرگ سمولیانو راټینګ کړي دی او تاسو دې کړي. اوس دا خو ما دي خلکو ته خودلی چې دا پکې سنت دی او دا پکې فرض. داغه مبارک روح دی ولی الله تعالی سره مخامخ حاضر شو او ورته وایي تاسو مشکل ویری مولیانو دا سي اعتراض کړی دی چې دا سنتونه ولی په فرض مخ کې کړي پاو داسک. ناغه مبارک ورته وایي تا پوسټ وکا چې د ابو د پاکوالی د پاره درې شرطونه دي. یو به د ابو رنگ خولې وي، یو به د ابو بوی خولې وي او بل به د ابو خوان خولې وي. کله درې صفاتونو کې صفاتونه خراب شوي نو پاغه ابو او داس جایز نه. نو ورته وایي چې د لاسونو مخ کې ځکه سنتو ګرځول چې لاسونو کې وبره پورته کې نو تاسو د ابو رنگ پته لګيږي چې د ابو کې حکم نقصان نشته. نو خلو توبه چول ځکه ضرور شو چې په خپل باندې د ابو خوان معلومیږي او پوزو باندې د ابو بوی معلومیږي. نو چې کله تا باندې رنگ او خوان او بوی درته معلوم شو نو اوس ور باندې په فریضه شروع کا. نو اوس چې کم دینو مخ پی وینځه لاسونه پی وینځه سر مسه پی وکنو دا د فریضه پیاده ک. ناغه مولیانو ته چې دا جواب ورک همولیان ورته وی والله العظیم که دغه جواب لا مونږ هم تر اوسه لیدلی سبحان الله. خدای ته وی چې دا کوم کتاب کې لیدل دي. ابو الحسن نوري رحمت الله علیه ورته وی دا کتابونو مسلې نه دي. دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه روح مبارک ما تراغه او ما ورته وی دا سه مشکل کې ګیرم دا جواب ما تا غره کړی. نو بهرحال اوم سنت چې کم دی هغه راجل الاذنان
من الراس غوګونه د سر نه دي او معلومه خبر ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د انسان د ډانچې قصه خو نه کوي ځکه ډانچه خورچا ته معلومه ده چې غوګونه سر سن ختی دي د دې خبري بیان چې کوي دي کې یو مقصد دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دا پاوداسه کې یادای چې دا غوګونه د سر نه دي یعنی د سر مسجد پاره چې د کمه وبو واخسته اغه نه چې کمه ګوتی پاتې شنو پاغي باندې د غوګونو مسح کول پکار دا اتم سنت او نهم سنت خلال د ګيري دا چا د پاره چې دا ګيره غنوي دا چا چې ګيره نوي خو هغه باندې فرض داري چې بشری ته وبره سي دا چا ګيره چې سوکړو کمزوري وي هغه بم اوبا کوشش کوي چې دنه پټه کی تورس یو انسان نه چې دا ګيره غنه دا لا حرج فی الدین په دین کې تکلیف او حرج نشته کپاغي دا لازم کړي چې تبخا ماخه پټه کی توبه رسه نو پسخ جمی کې با دا انسان خاص کر بوډاګانو دا یو او دس کړي نو دویم ته بنوي جوړ نو شریعت اسانی راولي نو هغه غنی ګيري د پاره خلال د ګيري دی انس رضی الله تعالی عنہ روایت کوي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیہ السلام راغی او ورته فرمایل چې اذا توضأت فخلل لحيتك اے محبوب صلی الله علیه وسلم کله چې دی او دس کولونه د ګيري خلال کوا نو دا ورکه سنت شو لسم سنت د داسه پر خلال د ګوتو د لاسونو د خپو دی لاسونه چې انځنو داغه خلال بکې په دې طریقه باندې یا داسې ورکه لاسونه راکاږي چې دې درمیان کې کمزې وچ پاتې نشي او اصل کې دا څومره سنتونه چې دي دا د فرض او تتمیم کوي اصلي شیخ او فریضه ده خدا سنتونه دی لپاره دي چې دا فرض ته به پوره شي خلال د ګیرو باندې اسنه چې د ګوتو مینځ کې تانه کمزې پاتې نشي فرض درنه خراب نشي نه خلال د ګوتو د لاسونو او د ګوتو د خپو کچ نه ګوتو د لاس برا واخلي او د دې ګوتو د خپو مینځ کې به داسې اومږي دا سنت چا چېونه کا او داسې کمزور دي ناقص سنت نه پاتې دي حدیث مبارک کې راځي خللوا اصابعکم کای لا تخللها نار ګوتې د لاسونو د خپو چې کم ده خلال کوي ایمنز کې بل ګوت راکاږي اسینا کدا سیمونه کړه چرتا اور د جهنم وای بیا درته مسکی کتا سو د خپل ګوتې ورکرا نخ کلی نه د دې پای وز به د جهنم اور به دغه زینو تور ورسیږي نو کم سړی کړه جهنم اور نه د ګوتو منځونه خلاصول غواړي نو پاوداسه کې د ګوتو خلال کوي یو لسم سنت مخ درې کرته انزل یو کرته فرض درې کرته انزل دا سنت دولسم سنت لاسونه درې کرته انزل یو کرته فرض درې کرته سنت شو درلسم سنت خپې درې کرته انزل یو کرته فرض درې کرته سنت شو حدیث مبارک ما تاسو ته بیان کړو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو کرته او دسو کا اندامونه یو ځل وینځل به فرمایل هذا وضوء لا يقبل الله الصلاه الا به دا داسې او دس دي چې بغیر د دینه خدای تعالی منځ قبلینا ځکه چې فرض نه دي شوی او چې فرض نشي نو منځ به قبول شي او بیا دو کرته اندامونه وینځل به فرمایل چې چا داشان دو چند دو کرته اندامونه وینځل رب کریم باغه شخص ته دو چند اجر ورکي او بیا درې کرته اندامونه وینځل نو بیا فرمایل چې هاذا وضوئي ووضوء الانبیاء من قبلی دا زما دا او د طریقه ده او زمان وړاندې چې څومره انبیاء علیهم السلام تیر شوی دي دا غي دا او داسه طریقه داوا چې درې کرته باغې اندامونه انځل د دریو کرته نه زیات یا کم دا به ظلم دی دا جفا ده او دا زیادت دی اسراف دی البته چې کوم سړی سودای دی او دا سودا ورته یو ځل نیمرا پیښ شو ناغه د پاره فقها او باز ذکر کړي باقی زیادت بنه کوي او وسوسونه بزان ساتي دا درلسم سنت څوارلسم سنت د سر لپاره هغه د سر ټوله مسح څلورمې سر مسح کول دا فرض او ټول سر مسح کول چې کم دی نو دا سنت دی سنت موقت ټول حدیث وګورو اهل حدیث او وهابیان دا وایي چې د سر مسح ټوله فرض ده او دی په یو کتاب کې لیکلي دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې دا
دا حدیثو خلاف کړی دی اعوذ بالله. نا کتاب کې بيدالی کلی دي چې ګوره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ټول عمر کې ټول سر مسه کړی دی او امام صاحب وایي چې څلورمه سر فرض. نو بیا څه وایي؟ وی دوی سره په دې مسله کې بل دلیل نشته دی، یو حدیث ور سره دلیل دی، هغه مسلم شریف ذکر کړی دی، نور بیخي دلیل لري نه، بس نور چپا کړی دا خبر. نو زه حیران دی تم چې وبي دینه مولای کامی ولدا یو حدیث د مسلم په دې به موږ عمل نکوو. حدیث شریف دا دی، مغیرہ ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ روایت کړي، فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اتا سبات قوم، د یو قوم ډیران پاړخ باندې راغی، فبالا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او دس مات ک، فتوضأ نو دس وک، ومسح على ناصيته او مسح وکړه ناصيته په څلورمه صد سر باندې. ناصیه دي تندې د پاسه وختانو ته وي، په دغه ناصیه باندې مسح وکړه. اوس امام سے په فقہ پويږي کنه، نور ټول عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول سر مسح کړه دي، دغه ورځ باندې څلورمه سر مسح کړه. سنت څه ته وایي؟ چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په عمر کې همیشه کړي، خو یو ځل دو ځلې پریخي وي. د تسویل کېږي جواب راکې سنت. نو دا د ټول سر یو ورځ پرې خو نو دا سنت شو که سنت نشو ټول. اوس دای راخسته و امام صاحب د حدیثو خلاف، هلکه د حدیثو خلاف نه دی کړی، امام صاحب وایي دا غینه سنت ثابتېږي او کته وایي چې نه دا غینه فرض ثابتېږي. نو مسلم شریف حدیث دی، اعتراض هم په څوک نشي کول. او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم څلورمه سر مسح کړی دا، کته وایي چې ټول سر مسح کول فرض دی، نو چې ټول سر فرض شو، یو سړی څلورمه سر مسح کړ او ټول یې نه کړه، نو د فرض وکړه جواب راکړي فرض یې ونه کړه. او فرض چې یو څوک ونه کړي نو د سړي به اودس وشي، او چې اودس د چا ونه شي د سړي مونځ به وشي. دغه ورځ چې نبی علیہ السلام مونځ کړی دا تپوس مونږ د وابیانو نه کوو چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اودس شوی و کنه او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مونځ کېدو کنه. کله ټول سر مسح چې ته فرض وي، او دغه حدیث کې داراله چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم څلورمه سر مسح کړی ده، او ته وایي چې نه دا فرض ده، نو بیا خو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ فرض پریخي دي، او چې فرض پاتې شو نو اودس نه کیږي، او چې اودس نه نو مون نه کیږي. نو العیاذ بالله دا څومره غلط اعتراض په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې راغی. خدا بی دینه یو حدیث راټینګ کی بل تلتی ور کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فارس پویو اچ او کتل چې دغه څلورمه سر یو ځل مسح کړه نو داته نه فرض شو، او نورې په عمر کې می زندګۍ کې ټول سر مسح کړي نو هغه سنت وګرځیدا. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې کم کارونه همیشه کړي یو ځل دوی پرخي نه هغه سنت وي. نو څلورمه سر مسح کول دا فرض، او ټول سر مسح کول چې کم دی را سنت وګرځي. دا څوارلسم سنت شو. پنځلسم سنت دا او دا سره لپاره هغه ترتیب دی. دا اندامونه په دغه اندازه انځل لکه تاسو چې انځي، اول مخ وینځي، بیا لاسونه وینځي، بیا د سر مسح وشي، بیا خپې انځل شي. خدا سنت به ډېر په تاکید باندې کوي، ځکه دا زمونږ په مذهب کې سنت دي، خو امام شافعي رحمت الله علیه ته فرض وایي. نو داسې یو شی چې زمونږ په مذهب کې سنت وي او بل مذهب کې ورته فرض ویل کېږي، نو موږ او تاسو ته پکار دي چې هغه سنت د فرضو په شان په ټینګه باندې وکړو، احتیاط پکې دی کنه. نو موږ به همیشه په دغه ترتیب اودس کوو، او همداسې کوم کنه. چرته داسې چرته مذهبي پیدا شوی دی چې هغه چرته خپې مخکې انځلي د لاسونو نه، داسې نه پیدا کېږي. موږ دا سنت د فرضو په شان په کلکه باندې کوو، او موږ او تاسو چې مسح کوو نو ګوره ټول سر مسح کوو. دا سنت را ټینګو کنه، ځکه دا یو اختلافي سنت چا ورته فرض ویلي دي، نو د دې وجې نه موږ به همیشه د ټول سر مسح کوو، خو فرض ورکې څلورمه حصه ده، هر چا ته به خپل حق ورکو. نو ترتیب په دې اندامونو کې دا پنځلسم سنت شو. او شپاړسم سنت موالات. شپاړسم سنت موالات، پای در پای اندامونه انزل. اکثر نن سبا داسې کیږي چې بمبه کې وبوجي شي، نو بیا چې څو بر ازي دغه مخکینی اندامونه وچ شوي، نو دا موالات سنت. او دا داسې سنت دي چې موقت سنت. امام مالک رحمت الله علیه ته فرض وي. امام مالک سے وایي چې د چا مخکینی اندام وچ شوی ورستوي بل اندام وینځه د دې سړي او داس نه دی شوی، او امام صاحب دې ته سنت وایي. نو موږ به دا سنت هم داسې کوو لکه فرض پکلکه باندې. امام مالک صاحب هم د لوی مذهب امام دی،
نو موږ به داسې کلم نه کوو چې زمونږ مخکینی اندامونه وچ شوي که وچ شوي وچرته نو هغه اندامونه به د سر نه بیا اینځو تر څو چې په داسې مسله عمل راشي کم چې اتفاقي وي. نو 14 سنت دا موالات شو. او 18 سنت چې کم دی تیمم دی په خی اړخ باندې شروع کول دي. نو په خی اړخ باندې شروع کول دې ته چا مستحب ویلی دي چا ورته سنت ویلی دي خدا سنت زواید دي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ټول عمر په زندګۍ کې همیشه په خی اړخ شروع کړی ده. اول و په خی لاس وینځي بیا چپ اول خیخ پینځل بیا چپ دې طریقې ته تیمم ویلی شي. خدا و چې دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عادت او په عادتو باندې چې همیشواله وشي دلیل د سنت زواید وي درجه د مستحب ده. چا ورته مستحب ویلی چا ورته سنت زواید او چا ورته چې کوم ده سنت مؤکد یا څه خدا سنتو کې داخليږي نو دا غولسم سنت شو. د دینه بغیر چې کوم مستحبات دي قبله ته بسړی مخامخ کینی یا کوم دعوات راځي هغه ان شاء الله موقع په مناسبت باندې به عزت اوس ته بیان کم. ځینی منسوسی دي په حدیثو کې نص پر راغلي دي او ځینی داسې چې منسوسی نه دي نص ورکې نشتا خو البته داسې چې مشران او فقها او ما حب او سلف کې داخل دي مشران خو ګڼلې دي د خلی سره خپل هغه دعا ده مثلا خلی چې انزل کیږي نو داسې دعا وشي چې اللهم انا علی ذکرک او شکرک او حسن عبادتک خدای ما سره مدد وکي ستا په ذکر او ستا په خپل عبادت باندې او ستا په شکر باندې پوزو ته چوبا چول کیږي نو سړی داسې دعا وکي چې اللهم رحنا ريحه الجنه ولا ترحنا ريحه النار خدای ما باندې د جنت خوشبویان اولګي او د جهنم د بدبوینه مې اوساتي. او کله چې مخ وینځل کیږي نو داسې ویلې شي اللهم ابيض وجهي ومتبيض وجوههم وتسود وجوههم هغه ورځ الہ زما دا مخ تک سپین کې چې د سخل کو مخونه به تور وي او سخل کو مخونه به سپین وي. خداوند کریم دې موږ او تاسو په سپین مخو کې راولي. رب کریم دې موږ او تاسو تور مخونه وساتي. او داشن چې کله لاس خی لاس انزل کیږي دعا وشي چې اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا خدای دا عمل نامه ما ته په خی لاس کرا کې او د چپ لاس د عمل نامې او حساب را سره پاسانه باندې وک. او کله چې چپ لاس کې عمل نامه ورکول کیږي داسې دعا وشي چې اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري خداوند کریم په چپ لاس کې عمل نامې مرا کې او د شا اړخ د عمل نامونو مو په حفظ امان کې وساتي. او کله چې دا شان غاړي مسح کیږي نو انسان داسې وایي دغه وخت کې چې د غاړي مسح کیږي داسې وایي چې اللهم اعتق رقبتي من النار الہ زما دا گردن او غاړه د جهنم د اور نه خلاص کی. او کله چې د سر مسح کیږي نو داسې ویل شي چې اللهم ظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظل عرشك الہ مونږه هغه ورځ باندې چې ستا د عرش د سوري نه سوا بل سوري نشته دی او سخت د محشر ورځ ده رب کریم مونږ د عرش د سوري لاندې کینه. او کله چې خپینځل کیږي داسې دعا وشي چې اللهم ثبت قدمي على صراطك المستقيم الہ زما دا قدم ستا په نیغه برابر لار باندې مستقیم او برابر کی او خداوند کریم دې د فتنو د اخر زمان نه موږ تاسو وسات. دا مستحسن شي نه دي او زینو لکه نور لذا په حشیه باندې غالبا چې نقل د مراقل الفلاح د تحتوی نه کوي دا دعوات ذکر کړی دي. نو د مستحب دو تعریفونه یو دا تعریف دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو ځل دو ځل کړي نورې پرېخي وي بلې دا تعریف دی د مستحب او مستحسنو چې ما حب او سلف په خانو خلکو ښه ګڼلی وي. نو دغه درجه باندې بیا دا په مستحباتو کې دا هم داخليږي یا چند نور مستحبات به هم وي دا دغه او داسه هغه سنن او مستحبات مجملا ما بیان کړل پاتې شو. کله نا کله اتلسم سنت مسح د رقبې وا دا غاړې مسح وا. فجراب باندې مسح جائز ده کنه ده صرف په موضوع باندې مسح جائز ده کنه ده چې نور او دس په وبو باندې وشي نور او دس په وبو باندې وشي په موضوع باندې مسح هو اتفاقی ده په موضوع باندې مسح اتفاقی ده. البته دا کې اختلاف شته دي چې آیا موضوع استعمال بهتر دی که د وبو استعمال بهتر دی. نو هدایت مذهب معتمد کتاب دی غي ذکر کړی دي
چې مسح په موضوع باندې د مقیم د پاره یو شوا روز ده او د مسافر د پاره 3 شوا روز ده. چا چې مسح وکړه موضوع په خپو باندې وي نو لاس دې په باندې راکاږي دا 3 ګوتې مسح وشوا یو شوا روز چې کم دی ور باندې هغه 5 منځونه بیا کولی شي خپې د نینځي سپینګری دې استعمال کولی شي ځوانانیم کولی شي دا جایز ده او په مشهور روایتو ثابته ده او حتی کې چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې څوک د موضوع مسح په اوداسه کې نه مانی نو دغه سړی چې کم دی د اهل سنت والجماعت د عقیدې نه هم بهر دی بالکل په دواوی جهنمی ډلو کې داخليږي. خدا خبره چې یو سړی دی چې هغه هر اوداسه ته خپینځي او بیا موضوع په خو کوي خو خی عقیده ده چې مسح روا ده ندی ته هدايه مناسب اختیار ورکړي چې غوړه بیا ده چې دغه سي طریقه وشي غوړه ده چې دغه سي طریقه وشي چې خپې وینځل شي بیا موضوع په خو شي او کچرته څوک په مسح کوي نو جایز ده په حدیثو ثابته ده. پاتې شو چې په جرابو باندې مسح نو جرابو باندې چې کومه حدیثو کې مسح راغلی ده دا غي زمونږ د فقه معتمد کتابونو جوابونه کړی دي. یو خو هغه موزي هغه جرابې د دې زمانه د جرابو په شان ته نه وي هغه زماني جرابې داسې جرابې نه وي. زمونږ د مذهب کتابونه دا شرایط ورکې لګي چې مثلا داسې جرابې وي چې هغه بغیر د کشک نه په پونډۍ باندې ټینګيږي او داسې جرابې وي چې هغه باندې ګوتې راکاږي خکته اندام ته لوندواله نزي او یا دا منعلی وي لندې ستلې ولري چې هغه باندې خپل مضبوطی وي یا لاقل پاغه جرابو کې انسان سره سمزل کولی شي نو بیا په جرابو باندې مسروات او یو د دې زمانه دا جرابې دي نو دا جرابې چې کم دی دا په کشک باندې ټینګيږي هم دا سينه ټینګيږي دې ته چې ګوتې ورونه نو دن اندام دې پکې ټول لوند وي پدې کې انسان مزل نشي کولای. زمونږ د احناف د رائے ده چې په دغه سي جرابو چې د نن سبا کوم رواج دي او خلک په باندې مسه کوي پرې مسه روانه ده اگر که بعضی مذهبونو ورته جواز ورکړي دي نو اختلاف ورکړي راغی که یو سړی محتاط وي او دیندار وي نو دع ما یریبک الی ما لا یریبک. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم شی شکی دی نه تخته پرېدا بهشکه تلال شه سخپی دی ماتیږي نه د خپې وینځه خو په دغه نام نهاده جرابو باندې مسه مکوه. دا دین ډیر د احتیاط دین دی چې چن فقهاوی جایز نه او بعض فقهاوی جایز نو ته هغه زی په سلار چې کوم وای ناجایز دي صدر باندې کېږي خپې وینځه. بهرحال ځان ته تفصیلی مسله را کله چې مونږ خپل او د سنه فادلو باندې ثابتول په غورت باندې به تفصیلی بیان راشي. اتلسم سنت مسح د رقبه وا تاسو تماویل او اگر که پدې کې یو حدیث شریف شته حدیث ضعیف دی خو مقابله کې قوی نشته دی او ضعیف په فضایلو کې قبلیږي نو مستحب په درجه کې په باندې عمل کې دی شي دا په مستحبات او سنن او زوایدو کې د غاړې مسح داخله ده. او علامه عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه په سعای کې پوره تفصیل په دې باندې کړی دی څوک زیات تفصیل غواړي هغه ته مراجعه وکړي. پاتې شو یو شخص دی چې هغه د اوداسه وس نه لري اوس کم ځای دی چې هغه ته بسړی او داس پځې تیمم وهي نو تاسو ته زینه ما بیان کړیو چې انسان کولی شي چې د اوبو د استعمال پځې د خوري نه کار واخلي او دا زمونږ د امت خصوصیت دی چې دومره اساني ورکیده چې په تیمم باندې هم زمونږ استاد منځونه کیږي جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اته شي نه دي چې انسان ته دا جایزه کوي چې تیمم دی وهي یو دا غینا د خارین بهر یا سفر وی یا سفر نوي یو میل په اندازه باندې خو شاده د ګمان وي چې وبنشته دي د ګمان دی چې یو میل په اندازه باندې وبنشته دي نو دغه انسان لپاره تیمم وهل جایز دی. دویم داغه چا لپاره چې هغه سره په یوځی کې ده خوف العدو د دشمن یره ده دشمندار دی په یو قلا کې گیر دی کده بار ته وزي نو څوک پیډز کوي نن سبا اکثر تیرا یا جنسینو کې دا خبري وي یا چاته دشمنی په خدا او بور سره میلاو نشوي کباروزي خطر دشمن ده د تیمم روا ده خو مونږ باندې قضا کوي. دریم خوف الصبع د لیوانو یره ده د سپو یره ده یو کلی کې در باندې شپراله په یو بیٹه کې وجره کې او د کور خاوندوم راوي راولي چې بار موزه ګورل ته لیوان دي ته باندې ځان ساتل فرض دي
اول ته تاسو سره وبه نشته نو تیمم ووهه خو مونځ مه قضا کوه. او څلورم خوف العطش، د تندې یره ده، په سفر کې روان یو بدر سره دی خو تا سره دا یره ده که زه چېرته اودس کوم نو بیا به د تندې اوبه نه وي، نو ځان ساتل ضروري دي. نو تیمم ووهه، هغه اوبه څکلو دپاره پرېږده. او پنځم خوف الجوع، د لوږې یره ده، خو دا اوبه ستا په کاریږي د روټۍ دپاره د خوروا دپاره نه. تا سره لږې اوبه شته دی، تندې نه هم زیاتې دي، خو که ته پې اودس کې نو وایي چې په لاره باندې به اوبه نه بیا به زه اوړه په څه شي باندې اغږم. نو د اوړو د روټۍ دپاره او تا سره یره د لوږې پیدا کېږي نو ستا دپاره تیمم روا دی، دغه اوبه وساته په هغې باندې اوړه لامده کړه. خو د خوروا دپاره او ترکارۍ دپاره ته اجازت نشته، هغاسې مستی ده، یوازې روټۍ دپاره چې کافي کېږي. که د هغې نه زاید وچېرته نو بیا په هغې باندې اودس وکړه. دا پنځم. شپږم خوف د مرض، یا فی الحال مریضی د اوبو استعمال کولی نشي، پاسېدی بالکل نشي، یا داسې ده چې آینده کې درته ډاکټر ویلي که تا اوبه استعمال کې پتا مرض راځي، نو دغه وخت کې هم تا ته د مونځ پرېښودل نشته، ته به تیمم ووهې. او اوم جنازه حاضره شوه او ته د مړي صاحب نه یې، نو تا ته پکار دی چې جنازه قضا نه کړي او ته تیمم ووهې، خو جنازې کې ځان شرکت وکړي. اگر که جنازه فرض کفایي ده خو چې جنازه دې ولیده نو بیا فرض عین ده. ګوره دې مسلې نه ځان خبر کړه. ډېر خلک د جنازګانو بار ولاړ وي، هلکه څه چل وي اودس مې نشته، او دې ګمان کړي چې دا خو اعظم فرض کفایي ده که نه، بس خلکو وکړه زما غاړه خلاصه ده. دا هله فرض کفایي ده چې تا لیدلې نه ده، او چې کله دې ولیده نو پتا فرض عین شوه. که بیا هغه ټولو وکړه او ته بار ورته ولاړې که نه، نو د هغې په کولو ستا غاړه بیا نه خلاصېږي. کله چې دې لیدلې نه ده، هسې دې اعلان اورېدلی دی، نو بیا دا فرض کفایي دی. نو تیمم ورته ووهه، جنازه وکړه. دا اووم شو. او اتم د اختر منځ دی، تا نه یره ده چې دا ما نه فوت کېږي، نو پکار ده چې ته تیمم ووهې او هغه وکړې. خو د جمعې مانځه دپاره تیمم اجازت نشته، ځکه د جمعې مونځ خلف لري. که د جمعې مونځ درنه پاتې شي قدمي علی صراطک المستقیم، الهه زما دا قدم ستا په نیغه برابر لار باندې مستقیم او برابر کی، او خداوند کریم دې د فتنو د آخر زمان نه موږ تاسې وساتي. دا مستحسن شیونه دي. او ځینو لکه نورالرضا په حشیه باندې غالبا چې نقل د مراق الفلاح د تحتاوی نه کوي، دا دعوات ذکر کړي دي. نو د مستحب دو تعریفونه، یو دا تعریف دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو ځل دو ځل کړي نورې پرېښې وي، بلې دا تعریف دی د مستحب او مستحسنو چې محب او سلف پخوانو خلکو ښه ګڼلی وي. نو دغه درجه باندې بیا دا په مستحباتو کې دا هم داخلیږي، یا چند نور مستحبات به هم وي. دا دغه او دا څه هغه سنن او مستحبات مجملا ما بیان کړل. پاتې شو کله ناکله اتلسم سنت مسح د رقبې وه، دا غاړې مسح وه. په جرابو باندې مسح جایز ده که نه ده؟ صرف په موضوع باندې مسح جایز ده که نه ده؟ چې نور اودس په اوبو باندې وشي، نور اودس په اوبو باندې وشي، په موضوع باندې مسح خو اتفاقي ده، په موضوع باندې مسح اتفاقي ده. البته دا کې اختلاف شته دی چې آیا موضع استعمال بهتر دی که د اوبو استعمال بهتر دی. نو هدایت مذهب معتمد کتاب دی، هغې ذکر کړي دي چې مسح په موضوع باندې د مقیم دپاره 1 شوه روز ده، او د مسافر دپاره 3 شوه روزه ده. چا چې مسح وکړه موضع په خپو باندې وي، نو لاس دې پې باندې راکاږي، دا 3 ګوتې مسح وشوه، 1 شوه روز چې کوم دی دی ور باندې هغه 5 منځونه بیا کولی شي، خپې دې نه انځي، سپین ږیري دې استعمال کولی شي، ځوانان هم کولی شي، دا جایز ده او په مشهورو روایاتو ثابته ده. او حتی کې چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې څوک د موضوع مسح په اوداسه کې نه مني، نو دغه سړی چې کوم دی د اهل سنت والجماعت د عقیدې نه هم بهر دی، بالکل په دواوې جهنمي ډلو کې داخليږي. خو دا خبره چې یو سړی دی چې هغه هر اوداسه ته خپینځي او بیا موضوع په خو کوي، خو ښه عقیده ده چې مسح روا ده، نو دې ته هدایي ملا صاحب اختیار ورکړی چې غوره بیا دا ده چې دغسې طریقه وشي، غوره دا ده
چې دغه سي طریقه وشي چې خپې وینځلې شي بیا موضوع په خوشي او کچرته څوک په مسح کوي نو تیمم مو چې وه بیا هم چې لا مات کړی نو کوم شي باندې 14 ماتیږي په هغه شینو تیمم ماتیږي پاتې شو دا خبره 14 په کوم شینو باندې ماتیږي تاسو ته چن شینه ما بیان کړیو یو د هغې نه دا و چې یو د دوو لارو نه ارس ووتل که آواز لري که نه که بوی لري که نه جوسه لري که نه تش بول غټ بول فساد او زرات پرې ټول اودس ماتیږي او بل چې اودس ماتیږي په هغه وینه باندې چې هغه د خپل زخم نه لږ سرایت بل ځای ته وکړي دریم چې اودس ماتیږي نو هغه په زیړو اوبو باندې یا په زو باندې چې د دانې نه وځي څلورم چې اودس ماتیږي نو هغه په قی باندې چې په ډکه خوله باندې وي حضرت علی سے مبارک چې کله دا اودس د ماتونکو اشیاء ذکر کو نو ډکه خوله قید ورکې ویلې دي نو په ډکه خوله باندې قی باندې که یو مجلس کې ناس وي یا یو مرض او مغز له جوش کو لګ دیو ک بیا دی لګو ک بیا دیو ک چې بیا دی راغونډو نه ډکه خوله جوړیدا نو بیا هم په اودس ماتیږي او دا شان پنځم چې اودس ماتیږي نو هغه په خوب باندې خو هغه خوب چې په تکیه باندې وي او یا چې کم دنو په اډه دیوالی وي او تکیه دې داسې تکیه کا شه در نسوک لري کینو ته پریوزي داسې تکیه کړی وي او که په رکوع کې یا سجده کې یا په ولاړه یا په تشهود باندې وي نو په دغه خوب باندې بیا اودس نه ماتیږي او بل چې اودس ماتیږي نو هغه په لیونتوب باندې او دا شان په بیوشي باندې هم اودس ماتیږي او دا شان چې اودس ماتیږي نو په مانځه کې په خندای قاقا باندې په زور داسې خندا دی وکړه چې ستا خوا کې مانځه کې کم کسان ولاړ دي هغه وورید تبسم هغه خندا چې شونډو مسکاوي هغه مون نه خرابېږي نه اودس دوی حق هغه خندا ده چې تا وورید گاونډي دی وانه وریدا هغه دی مون مات دی خو اودس دی نه مات او قهقه خندا ده چې ستا په خوا کې بل منګزار ووریدا تا مو وریدا نو چې بل وورید الکان اکثرو خاندي او بیا په مانځه لګي نو دغه وخت کې ستا اودس ماتیږي بیا اودس د سر نه کې او بیا برازي په مانځه باندې به مون به د سر نه بیا اعاده کې دغه وشینا یا تشینا په دې باندې اودس ماتیږي او تیمم چې کم دی دا د اودس نم خلف شو دا چې کم دی نو دا تیمم نه هم د غسل په ځای باندې هم کېږي تا ته تکلیفي کولای شي دا غینوم تا ته دا کفایت کوي او دا چې ترسو توبه نه پیدا کړي نو هغه ټیم پورې ته تیمم وهلی شي او دا خبره چې دا اودس په کم شینو ماتېده نو تیمم په مغې باندې ماتیږي خو یو سیز بل دی چې په هغې تیمم ماتیږي چې کله تا اوبه ولیدې اوبه نه وي ودلې دي تیمم دې مات او یا بیمار وي وس دې نه کېده چې کله وس دې وشو ور باندې په هغه وخت کې د تیمم مات دی نو په هغې باندې ستا هغه تیمم چې کم دی ماتیږي دا هغه زوړ درسو ما تکراری که اوس مشران چې کم دی هغې کزي نن درس پریزي ختمو او تاسو نوجوانان یا ماشومان انشاءالله سبا ته به د هغې نه تپوس وکړم وخت ډېر ولګېدو او څومره حضرات سامعین چې زمونږ بهر د اف ام په ذریعه باندې اواز اوري او یا تاسو هم کورونو کې زنانو لپاره ریډوګان پیدا کړئ هغوی ته کېدی چې هغې هم د مانځه احکامات یاد کړي تاسو خو بیا هم د مولیانو یو ځای بل ځای څه یادولی شئ اف ام دا د زنانو لپاره ډېر مفید دی چې هغې په کورونو کې څه احکام یاد کړي او دا په هغوی هم فرض دی چې د احکامات یاد کړي او بهر چې څومره اواز زمونږ چا واورېدل هغې ټولو ته موږ دا وایو چې دا د عوامو لپاره اصلاحي بیان دی که طالبانو یا مولیانو د اواز اورېدلی نو هغې دي د دلایلو تمناګانې موږ نه اوس نه کوي دا ما صرف د عوامو ساده مسلمانانو لپاره آسانه لهجه کې یو درس شروع کړی دی دا درس به د خالی په شپه باندې وي د پیر په شپه باندې به وي د چهارشنبې په شپه باندې به وي او د زیارت په شپه باندې یعنی د جمعې شپه او د اتوار شپه او د نهې شپه دا درې به چوټي وي او څلور شپو کې به درس وي او چوټي به نور نشریات زمونږ د الاحناف رجسټریشن نه جاری وي خدا دې چې زمونږ د دغه اصلاحي درس به چوټي وي په دې کې نو څومره حضراتو چې زمونږ اواز اورېده په اف ام په ذریعه باندې هغوی نه موږ دا مطالبه کوو چې تاسو خپل چمګاون کې زنانو ته د ریډوګانو سہولت مو پیدا کړئ او یا چې کوم مالدار خلک دي هغوی که سخاګانې کوي نو هغوی ته دا وایو چې خپل چمګاون کې ریډوګان دی واخلي او نورو چمګاون غریبانو ته دی ورکړي چې په کور کې په دغه ټیم باندې د الاحناف رجسټریشن نشریات اورئ په دې کې عملي او عقیدوي اصلاحات انشاءالله هغه به موږ عوامو ته نشرو او څومره حضراتو چې زمونږ اواز اورېده هغوی نه دا تمنا ورزو لرو چې موږ د خپل مصلحینو ګڼي موږ ته دشمن په نظر باندې نه ګوري خواکدار مسلک سره تعلق لري زمونږ نشریاتو نه د فایدې واخلي او موږ د اتفاق راوستونکي خلک
مونږ اختلاف ختمون کې خلک یو، مونږ چې چا جوړ کړي اختلافات دي نو مونږ هغه اختلافونه بندو. مونږ تاسو ته هغه عقیده او مسلک درخایو کم چې ډیر سلويخ کاله پوخا چې اورو اس اختلاف ورکیونه او یو اتفاق باندې مونږ په یو عقیده روانو. نو مونږ تاسو ته دا وایو چې هغه عقیده مپرګدای او نوې روشنی والا خلکو پسې مزي. نو بعض خلک دا ګمانو کې چې یاره دا ګنې شر پسند دي او دا فلان دی او به اتفاقی راولي کله وحاشا. مونږ د به اتفاقی خلاف، مونږ اتفاق ته دعوت کوونکې زمونږ د احناف رجسټریشن هغه منشور چې کوم د اتفاق طرف ته خلک راغختل او تاسو د اتحادیه چې مونږ کوم جوړ کړو تنظیم دا هم فقط تاسو د اتفاق د لپاره مونږ جوړ کړی چې اختلاف ختم شي او اتفاق راشي دې مقصد د لپاره. نو ټول حضرات دې دو کی چې خپل کم کسان نه خبر وي هغه دې زمونږ د نشریاتو نه خبر کی او دغه سلور شپو کې د نشریات